بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته زده کړو چې څنګه کولی شو له فیسبوک څخه لینک راواخلو او په یو براوزر کې واچو. مثال په تور دغه یو لینک دی، کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم سمه ده، نو دغه یو صفحې ته لاړ چې د فیسبوک لخوا ټول معلومات به کامن وایس ته ځي. خو زموږ له ډیوایس نه اول فیسبوک د فیسبوک له لارې مستقیم ځي کامن وایس پروجیکټ ته. نو دا طریقه غلطه ده. زیاتره وخت زموږ دغه سیسټم له کاره لویږي او یا سم کار نه کوي، نو لوی علت یې څه دی؟ موږ ډایرکټ راځو فیسبوک لینک باندې کلیک کوو او کار پکې شروع کوو. دا طریقه غلطه ده. فکر وکړئ لینک څومره اوږد شوی ده. همدارنګه که چېرته موږ راسو دلته په براوزر کې ولیکو کامن وایس صحیح شو. دغه لومړی لینک چې راغی دا د کامن وایس لینک ده. اوس که فکر وکړئ لینک څومره وړوکی شو، مستقیم ته له کامن وایس سره اړیکه کې نو وغږېږئ ته راشئ جملې وګورئ جملې ښکاره شو. نو دغه تر ټولو اسانه طریقه ده. تاسو کوشش کوئ چې د فیسبوک لینکونو له لارې مه داخلېږئ، سیسټم بار بار فیل کېږي. نو تر ټولو لوی وجه یې همدغه ده. صحیح شو. او بل موږ څنګه کولی شو په موبایل کې دا کار وکړو؟ رابشئ موبایل سکرین ته. دا زما د موبایل سکرین ده. که په فایرفاکس کې کوئ که په کروم کې کوئ. مثال خبرې زه کروم ته راځم او دلته ورته لیکم کامن وایس. کامن وایس براوزر کې ولیکل، دغه لومړی لینک چې راغی په ده باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه نو تاسو ته به صفحه خلاصه شي. سمه ده. دلته اتنټیکیشن غواړي لاګین، خو ما د لاګین طریقه په بله ویډیو کې خپره کړې ده. تاسو کولی شئ یوټیوب ته لاړ شئ او د کامن وایس اکاونټ باره کې خپله ویډیو ده وګورئ. دا د سیستم ته لاګین شومه. اوس څنګه کولی شو همدغه صفحه صحیح شو موږ دلته په سکرین باندې کېږدو تر څو بار بار د کامن وایس لیکل او سیټ داخلیدل له دغو نه بچ شو. نو رابسئ کلیک به وکړئ په کروم باندې او دلته دغه درې وړې کرښې دي په دغو باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راسئ دلته ایډ ټو هوم سکرین لیکل شوی ده، په دې باندې کلیک وکړه او یو نوم به ورکړئ. نوم تیار همدا نوم صحیح و. ښه رابشئ مانه کلیک وشو. نو ایډ ته راغلئ کلیک ایډ وکړه. نو دلته به موږ ته یوه دانه د کروم یو بله صفحه جوړه شوې وي. دغه تور رنګ باندې کوم یو آیکن جوړ شو په دې کلیک وکړه. کامن وایس په اتومات له هغه ځای شروع کېږي کوم ځای کې چې تا کار پرېښی وي. دا د موبایل لخوا او کولی شو په کمپیوټر کې هم داسې کار وکړو. مثال خبرې راسئ دلته کامن وایس ته صحیح شو. کسټمایز برخې ته راسه، دلته دا درې ټکو باندې کلیک وکړه صحیح شو. راشه دلته او په کریټ سکرین شاټ باندې کار کلیک وکړه. کله چې ته کلیک وکړې نو دلته به راشي تا ته وایي چې نوم واخله. نوم ورته ولیکه کامن وایس صحیح شو اتومات راغی. نو تا ته به موقعیت هم وښیي چې دې ځای کې ثبت شو. ډیسکټاپ دی، زه دا کټ کوم او ډیسکټاپ ته راځم. دا د کامن وایس لینک جوړ شو تیار. دا د کامن وایس مهمې نقطې. کوشش کوئ چې د فیسبوک څخه لینک باندې هېڅکله مه داخلېږئ. سیسټم کې ایرر پیدا کېږي، مشکلات مخته راځي. نو ستاسو ټول فوکس باید په دې باندې وي چې موږ باید مستقیم کامن وایس ته ډیټا ولېږو، نه د دې لارې چې فیسبوک، ځکه اوس فیسبوک په افغانستان کې فلټریشن لګېدلی دی، فایروال لګېدلی دی، نو ډیټا انکریپټ کوي، ډیټا کرپټ سیسټم ته لېږدول کېږي. د کتلو مو مننه.